نامنو نامنو انزمام نامنو 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 انزمام نامنو غاړو ځان تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. د دې موقع او په دې سات او دې ټولنه او دې جرګې ته او دې ځوانانو ته زما سلام دی او خصوصا جو جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن سے په مشرۍ کې چې کوم د قبایلی سیمې ځوانان را جمع شوي دي چې د هغوی د مستقبل دپاره ډېر دامونه غوړولې شوي دي، ډېرې هلې ځلې شروع شوي دي، سرې او برګې لوپټې میدان ته راوتي دي او د هغوی د سر نه پګړۍ کوزئ او د هغوی په سر باندې لوبټه تړي. زه د هغوی ته سلام کوم. دویمه خبره زه د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې باره کې کوم چې د فاټا اصلاحاتو کمیټې چې کومه رپورټ پیش کړی دی په هغې په اولني پیراګرافونو کې د فاټا خلکو ته ترهګر ویلي دي، دهشتګردي ورته ویلي دي او وایي چې دهشتګردي د دوی نه را پیدا شوې ده او دوی د پاکستان او د دنیا د امن دپاره خطره ده. زه دا خبره په یو قیمت باندې قبلولو ته تیار نه یم. زه پرامن یم، زه پاکستانی یم، زه غیور قبایل یم، ما پاکستان ګټلی دی، په دغې باندې زما فخر دی. زه پرامن یم ستا په تور مخ باندې واپس درغورځوم. تاسو ته دا منظوره ده چې دا خپله خبره دی واپس واخلي. دویمه خبره دا کول غواړم چې دوی وایي چې دوی د اصلاحاتو مخالف دي، دوی د افسیار ملګري دي، دوی مرافته طبقه ده. زه د دې وخت د دې ځینه دا اعلان کوم چې قبایل چې کوم سختونه تیر شو، کوم جوبل جور شو او کوم قسمه کډوال شو او کوم قسمه ترهګري د هر طرفه د دوی په سر باندې میچنې وګرځېدلې، توپې جیزونه پې وګرځېدل او بمونه او تر دې حده پورې چې هر قسمه اصله په دوی باندې استعمال شوه. دا وخت د دوی په زخمونو باندې د مرهم د کېښودلو دی، د دوی د تیماردارۍ کولو دی، د دوی دوباره آبادکارۍ کولو دی، د دوی د ترقۍ دپاره لارې ټاکلې پکار دي، نه چې په دوی باندې تورونه لګول پکار دي، نه چې د دې دپاره چې نن سره او برګه لوبټه راوتې ده چې د هغې د خولې نه یو اواز وځي چې دا به موږ سره زم کېږي. ای د پښتونخوار خوینده، ای د پښتونخوان واکداره، تا سویلي علاقو سره څه وکړه، تا چترال سره څه وکړه، تا ته نن ډینګې راوتې ده، د هغې د سره بندوبست نشته دی، نو د قبایل بندوبست به ته څه وکړې؟ درېیمه خبره زه دا کول غواړم چې زما واکدار ته په کومه قیمت جوړېږي، په کوم نسبت سره جوړېږي، په کومه لاره باندې جوړېږي. ته چې سره او برګه لوبټه دې رااخیستې ده، ته خپل سیاست په خپله علاقه کې کوه. زما علاقې ته ته تر اوسه پورې نه راغلی. زه په ډرون ایستلی شوی یم، تا زما تپوس نه دی کړی. که ته ما سره وی چې شریک شه نو آیا ته دې ته تیار دی؟ خدای دې نه کړي ته یا دې ته تیار یې چې ستا په مردانو په چارسده باندې دې ډرون وګرځي؟ په ما په قبایلو خو دې ډرون پیرزو دی، آیا په خپله علاقه دې پیرزو دی؟ دا ټول سیاست دی. سیاست په ما باندې مه کوه، سیاست د خپل ځان سره کېده. زه د خپل سیاست، زه د خپلې خاورې او زه د خپلو حقوق په خپله څوکیدار یم، په خپله واکدار یم او هغه زه حق ته رسولی شم. دوی زما شناخت خرڅوي او ختموي. زما شناخت زما پګړۍ ده، زما شناخت زما غرونه دي، زما شناخت زما خپل روایات دي او زما شناخت زما خپل اصول دي، زما شناخت دا مشران دي او دې مشرانو ته وګورئ. ای ځوانانو، دا ستاسو د مستقبل لپاره نن را جمع شوي دي. دوی به یا نه وي، لیکن سبا له تاسو
د یو غلام نه د یو غلامۍ نه بلې غلامۍ ته اچول غواړي. زه یو مثال در کومه، وینځه پیژنئ؟ وینځه کنیز چې ورته وایي. آیا د وینځې دا اختیار دی چې د بلې وینځې باندې خپل حکم وچلئ؟ غوره شوی وینځي چې ته د وینځې جامې وینځې. زه د وینځې جامې انځلو ته تیار نه یم. آیا تاسو تیار یئ؟ بله خبره دا غواړم چې دا کم سپکوالی یا کم د قبایلو چې کم واکداري کوي دا د قبایلو توهین دی. ځکه چې د قبایلو خپل مشران هم شته دی، خپله طور طریقه هم شته دی، خپله لار هم شته دی او ډېرې لوی فیصلې کوي. ته نن وې چې دا صوبه جوړېدو قابله نه ده، په څه باندې قابله نه ده؟ ستا په یو طرف ته چترالي ویلی کېږي، بل طرف ته د سرایکي ویلی کېږي، یو طرف ته 6 میاشتې بند دي، په منځ کې د دومره فاصله ده او زه یو بل سره تړلی یم په لارو باندې، په ګودرو باندې، په اوبو باندې، په روایاتو باندې، په مدیناتو باندې، په تګ راتګ باندې، په طور طریقه باندې، په مړي په ژوندي باندې، او ته ماته وایې چې ته په خپلو کې میلاو نه یې. آیا ته زما سترګې پټول غواړې که ستا سترګې پټې شوي دي؟ دویمه خبره دا کول غواړم چې دا وایي یعنې دا ما پورې یا قبایل پورې خندا ده چې ته د گورنر جوړېدو قابل نه یې، ته د وزیراعلی جوړېدو قابل نه یې په بېله صوبه کې، ته د وزیر جوړېدو قابل نه یې. ځکه ستا واک اختیار موږ په لاس کې اخلو. زه نن تاسو په یومه او تاسو باندې دا حجت تمامومه. ګورئ د دوی خالی د 90 بلین روپو سره مطلب دی چې دا راغلي دي، دا موږ په څه طریقه د دې نه واخلو. دویم دا مطلب دی چې دوی دا 8 سینیټران دي، دا 8 سینیټران چې زم شي دام ته موږ واخلو. او درېیمه خبره دا ده چې دا د دوی کوم قومي اسمبلی ممبران دي چې دام د دوی سیاسي پارټو ته لاړ شي، د دې هم دوی واکداران شي. آیا ای قبایلو، ای د قبایلو ځوانانو او مشرانو، تاسو ما ته ووایئ تاسو کې کوم یو داسې دی چې د گورنر قابل نه دی؟ تاسو کې کوم یو داسې دی چې د وزیر اعلی قابل نه دی؟ تاسو کې کوم یو داسې دی چې د وزیر قابل نه دی؟ تاسو کې کوم یو داسې دی چې هغه د خپلې صوبې واکداره نشي جوړېدی یا د هغې انتظام نشي چلولی؟ آیا موږ ماشومان یو یا آیا موږ کې هغه جوهر نشته دی؟ دا ټول دا کوم صفات چې دي دا ټول موږ کې موجود دي. نو دا صرف منګه غلامانو جوړولو ته او زمونږ په وسایلو باندې د قبضې دپاره دوی دا حساب کتاب جوړ کړی دی. په اخره کې زه ستاسو د ټولو ډېر زیات شکرګزار یم او خصوصا د مشرانو چې په دې وخت کې تاسو راغلي یئ. ما د دې نه وړاندې یو ځل ویلي چې د فاټا یو حیثیت دی، فاټا سکونډه نه ده، فاټا سکونډه نه ده چې د کونډې د تقریر فیصله ته کوي. فاټا هغه کونډه ته د پښتونخوا په ډولۍ کې اچول غواړي، ته وله په حق مهر کې څه ورکې؟ سپریم کورټ او های کورټ وله ورکې. ته وله په حق مهر کې دا کرپټ ترین د ټکس نظام وله ورکې. آیا ته وله دغه تانا او کچهري ورکې چې د هغې نه ته په خپله نفرت کوې؟ آیا ته وله دغه لړلې شوې چې ته ورته حسن جمهوریت وې چې په خپلو کې د یو بل ګریوان شلوي هغه ورکوي؟ آیا دا کونډې اختیار تاله چا درکړی دی؟ فاټا کونډه نه ده، فاټا ځوانه ده، فاټا کې طاقت هم شته دی، فاټا کې همت هم شته دی، فاټا کې مشران هم شته دی، فاټا کې ځوانان هم شته دی، فاټا کې مفتیان هم شته دی، فاټا کې علما هم شته دی، او فاټا کې جرنیلان هم شته دی، او فاټا کې سفیران هم شته دی، او وزیران هم پکې شته دی، او په هر لحاظ سره د یو صوبې جوړېدونکې قابله ده. یاد لره
دا سرحد لمنګه ساتلې دی او کچري زمونږ لاس واخیستو نو خلک به تا بڼې بڼې او بسوي بسوي کی. شکریہ.